بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین د قدر وړ خورور افغانانو په سلامونه مو هرکلی کوم. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. عزیزانو، یو ځل بیا هم د ورور په صفت تاسې ته نصیحت نه کوم، مشوره در کوم او الله تعالی دې وکړي چې په دې ښه ژور فکر سوچ وکړئ. نن سبا زمانه، وخت او زمان د ټکنالوژي دی، مختلف پلاتفورمونه دي، تاسې ټول یې استعمالوئ: فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټیک ټاک او داسې نور، انسټاګرام. کوښښ وکړئ هر هغه څه چې تاسې لیکئ، شریکوئ او یا هم په صوتي یا په ژبنیزه توګه تاسې وړاندې کوئ او پبلیک کوئ، ډېر زیات فکر او سوچ پرې کوئ. که چېرته ستاسې وجدان دا تاسې ته وایي چې تاسې ښه کار کوئ یا فکر و سوچ او نظر درځي، بده خبره نه ده، خبره ده. خو که چېرته دا ستاسې یو پوسټ، یو لیکل شوی پیغام او یا هم ویډیویز پیغام د یو څه وخت وروسته تاسې دې ته واداره کوي چې دغه پیغام باید ډیلیټ شي، یعنې په دې معنا چې په دغه پیغام کې یا په دغه کلیپ کې یا په دغه صوتي ویډیویز لیکلې بڼه کوم پوسټ چې دی، په دې کې داسې افکار او داسې کارونه، خبرې، لیکنې تاسې کړي چې هغه زموږ او ستاسې د ملت او په وړه اندازه د کورنۍ او د ځان لپاره ښه نه ده، یعنې مؤثر نه ده ثابت شوي. نو زه بیا هم په تاسې ټولو غږ کومه، که چېرته په حقیقي معنا موږ او تاسو غواړو چې خپلو هېوادوالو ته او په مجموع کې انسانیت ته یو څه مفید ورسوو، نو د لایک، کمنټ او د ویو لپاره داسې کارونه مه کوئ چې سبا ورځ بدبختانه تاسو ته یو څه خنډ، مشکل جوړ کړي. د لنډ شهرت څخه زه دا بهتره ګڼم چې تاسې وخت ونیسئ، په خپل وخت سره خپل شهرت ته ورسیږئ. اکثریت زموږ او ستاسې هېوادوال په مختلفو ټولنیزو رسنیو کې په دې اخته دي چې څنګه وکولی شو یو څو ویو زیات واخلو، څنګه وکولی شو یو څو لایک زیات واخلو. نو سبا یې بیا فکر او سوچ بدل شوی وي او بیا پې ډېر سخت پښیمانه وي. نو بیا هم په اواخر کې، په دې اواخر کې بیا زه تاسو ته غږ کوم چې د ورور په صفت ډېر زیات فکر او سوچ کوئ. لایکس او دا فالوور او دا مسایل په تاسې ډېر ګورئ په ټیک ټاک او په دې یوټیوب او په دې ځایونو کې چې لکونه فالوور دوستان واخلي، یو څو میاشتې وروسته هغه اکاونټ ریپورټ شي، هغه بیا موجود نه وي. خو بیا تاسې خپلې کورنۍ دپاره یا د خپل شخصیت دپاره دومره زیان رسولی وي چې د هغې بحران بیا په 100 کالو کې هم نشي حاصلېدلی. نو زما په ځوانانو هم غږ دی، که چېرته مؤنث او یا مذکر یاست، ډېر زیات کوښښ کوئ. دا منو چې تاسې به ډېر زیات بااستعداده یاست، صلاحیت به لرئ، وړتیا به لرئ، جرأت به لرئ، خبرې به کولی شئ. خو دا منل لري چې تاسې د همیش په سمه لار روان یاست. نو زما یو لنډ پیغام و، الله دې وکړي چې تاسې باندې بند ونه لګېږي. نو دا مخکې شریک کړئ تر څو نور دوستانو ته هم ورسېږي. عزتمند، خوشحاله او آباد اوسئ.